بیخ بنیاد وباسي بل د قبر عذاب. لسم ذکر ابو امام الباهلی رضی اللہ عنہ روایت تے امام نسائی راوڑے دے امام طبرانیم راوڑے دے وی چے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. سوک چی دا فرض منزن ورستو آیت الکرسی الولی نمنا کئی دلرا دا دنکیدو دا جنت نا مگر مرگ. سمتو دا مرگ یعنی دے چی دی جنت نا من رے صدلا سمن رے مرگ چی دا مرگ را گے دے بلارشی جنت. خو شرط دے چی دا ہر فرض منزن بعد بسوئی آیت الکرسی. یو لسم ذکر دا جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ روایت تے امام ابو داود الطیالیسی راوڑے امام طبرانیم راوڑے ویچ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بإصبعه فی الصلاة ما رسول اللہ علیہ وسلم ولیدو چی پا منزکی پخپل گوتی مبارکی سر اشارہ کولا. اشارہ کم ذکر رضی پا منزکی تشہود التحیات تا چکین او دا اول سر نا دا آخرہ پورے دا صرف دا اشہدو ان لا الہ الا اللہ سر نا دا حدیث کی رہی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکلہ بقائدہ کینا استو گوتا بوچتا اکا منزنی قائدہ دا اوکا آخرانی قائدہ التحیات دا اول سرنا آخرہ بوری بگوتا نیس او دیسی لگر آٹیٹا دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا گوتا دیسی نا یعنی بعضو کسان بلکو دیسی نیگا نولی بعضو دیسی اخو دی نو دام اوچتا ولنی دیسی او لگ لگ حرکت ولا ورکول دا دعا سرا دا دا طریقہ ويجي فلما سلم كلت رسول صلى الله عليه وسلم سلام وقرزو سمعته يقول ما تدا دعاء وريد ليدا لما انزل بادي بها اللهم إني أسألك من الخير كله إلا زستانا دهر خير سؤالكم ما علمت منه وما لم أعلم كم ما تمالوم دي أو كم ما تندي مالوم وأعوذ بك من الشر كله أو پناغ وارم پتاسر ده هر شرنا ما علمت منه وما لم أعلم كم شر چی ما تمالوم ده و كم چی ما تنده معلوم. اس پا دی کی سباتی شو سشے ما تو خواهی کر سپاتی شو پاتی دا دعا زمانگ ندا پا دعا کی سنی دی پاتی خو زمانگ ندا دعا پاتی دا سمر دلوی خیر نمونگ محروم ہے سمر دلوی خیر مختصر دعا اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اور سدی راجمہ کو یا اللہ ہر خیر در نغارم کما تا معلوم ہے و کما تا نہیں معلوم او یا اللہ دا ہر شر نمی ہو ساتا کما تا معلوم ہے و کما تا نہیں معلوم. خبر ختم شو چاہ تیرا دعا یا جا نتا خوی ہوئی تا دے بلے کیوں بارا اب بعضی روایتوں نے کہ عاجلی و آجلی خود دا روایت جابر چی دے دا منزل بچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوئی اغدی سید اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. دول سم ذکر ابو نضرہ روایت تے او دا امام احمد راوڑے دے ویچی کان ابن عباس رضی اللہ عنہما على منبر اہل البصرہ عبداللہ ابن عباس دا بصری والو پا منبر باندی والالو عراق تتلو بصریت پا منبر والالو خطبے کولا خطبی دوران کی دوی إن نبي الله كان يتعوذ في دبر صلاته من 4 چی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دخپل منزن ورستو دا سلورو شیزونو نا پناہ غوختا پا اللہ پوری سلورو نا اعوذ باللہ من عذاب القبر دا برسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پناہ غوارم پتاسر دا قبر دا عذاب واعوذ باللہ من عذاب النار او زب پناہ غوارم پا اللہ سر دا وور دا عذابنا واعوذ باللہ من الفتن او زب پناہ غوارم پا اللہ سر دا طول فتنونا ما ظهر منها وما بطن
هغه چې ښکاره فتنې دي او هغه چې پټې دي. واعوذ بالله من فتنة الاعور الكذاب، او زه پناه غواړم په الله سره د یو سترګي دروغجن د فتنې نه. څوک دی هغه کاڼه؟ دجال. څومره ښایسته دعا ده. اعوذ بالله من عذاب القبر، واعوذ بالله من عذاب النار، واعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعوذ بالله من فتنة الاعور الكذاب. دا دعاګانې ګورې که ستاسو ذهن تیزي ده خو بیا جدا مسله ده، خو دا ګوره هسې نه یادېږي چې څو پورې سره کتاب دی. او کتاب د څه دپاره؟ برکت دپاره، ویلو دپاره. ما یو وخت کې د دې بعضو ملګرو کتابونه ولیدي دي جومات کې به پراته وو او کم نوټ بک چې ما ورته مې دې فایده څه ده؟ یعنې څه فایده یې وکړه؟ ښه ښکلی سنبالې کېږي سنبال چې بیا دې نه رالم ګورې یواب ته بد که زما طبیعت برابر بیا به دې راواله ده کې او چې کتاب ورسره نشتي په دې کې څه فرق دی؟ هېڅ فرق نشته. کتاب دیم نه ګوري، کتاب هغوی نه یا دی دیم نه یا دی هغه. نو دا کتاب پیدا کوي ځان له او دا دعاګانې روزانه څه نه څه دې کتاب کې لولئ. الله به درسره دعاګانې ټولې یادې کړي. ښه دا 14 ذکر به ووایو اخرنې. 14 ذکر حدیث ته برا رضی الله عنه دی او دا روایت امام مسلم راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی. وی كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم احببنا ان نكون عن يمینه. موږ چې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاته مونځ کوو نو زموږ دا خوښه وه چې موږ د هغه ښی طرف ته یو. یقبل علینا بوجهه، موږ ته به مخ راوګرځئ. یعنې د رسول وسلم طریقه دا وه، لکه عبدالله بن مسعود حدیث دی او نورو صحابه کرامو نه، چې مانځه نه بعد به هغه دا مخ کله په ښی طرف ګرځو او کله به ګس طرف باندې، ځکه مانځه نه چې ته مخ راګرځې خو یا به په ښی طرف راګرځي یا په ګس. نو بعضو روایتو کې دا راځي چې اکثر به په ښی طرف راګرځېدو، بعضو کې راځي چې به ګس طرف په اکثر راګرځېدو. نو دا داسې مسله نه ده او ځکه عبدالله بن مسعود وایي داسې نه چې شیطان ستاسو منځ کې فتنه د دې خبرې د لاسه راولي. رسول صلی وسلم په ښی طرف هم راګرځېدلی دی، په ګس هم راګرځېدلی. نو دوی به وایي چې زموږ دا خوښه ده. دومره مینو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مانځه نه بعد زموږ دا نظر سمدست د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک ولګي، ځکه چې هغه به په ښی طرف راګرځي نو چې په ښی طرف راوګرځي نو ښی طرف ته خو موږ ناست یو نو د هغه دا مخ به وي. فسمعته یقول، نو ما ته دا دعا واورېده د مانځه نه بعد وي رب قني عذابک یوم تبعث عبادک. ای ربه زما بچ وساته ما د خپل عذاب نه په کومه ورځ به چې ته انسانان د قبرونو نه راپورته کړې. یا الله ما وساته د خپل عذاب نه په کومه ورځ چې به ته د خپل بندگان د قبرونو نه بیا راپاسې. دا د رسول صلی الله علیه وسلم دعا وه د مانځه نه بعد. نو داسې څو ذکرونه شو؟ 14 شو. انشاءالله روان درس کې به د 14 نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى